خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې ما انسان شریف و عزتمن پیدا کړی ده، دا یې په دین سره پیدا کړی ده، دا یې د قرآن په منلو سره پیدا کړی ده، دا یې الله ته په تسلیمېدلو سره پیدا کړی ده. کوم انسان چې رب و پیغمبر و دین ته تسلیم نسول، د خنزیر شرف ورباندې زیات ده، د خره شرف ورباندې زیات ده. بیا رب وایي چې تر خرم بتر ده دا انسان چې رب ته تسلیم نه وي. نن په دې میډیا کې که تاسې وګورئ وی خوا بلې خواته وګورئ، په والله بالله ثم الله انسان خو ځان ته وایي، بلکې مسلمان هم ځان ته وایي، خو د خره د بلا ور وګرځېږي، خر ورباندې شرف لري په داسې انسانانو باندې. د دین دفاع نسی کولای، د اسلام دفاع نسی کولای، د قرآن دفاع نسی کولای، د عزت دفاع نسی کولای، د پیغمبر دفاع نسی کولای. اڅوک سی دفاع کوي د هغه په مخ کې خنډ واقع سوی ده. وای دا وګوره په میډیا کې د وسیو بیناموسي وکړه، په میډیا کې رضالت و خباست و بی حیايي و نجاست وکړه، د دین خبره به په میډیا کې ماته نه کوي. دا المؤمن دارالحفاظ نه د مسلمانانو. که مسلمانان در پکې وي او لږ غیرت لري، ایمان لري، دا لیف در سره نشر کړي، داسې ړنده و کاڼه ورته ناست یاست، همدغه خره لکه چې همدلته ډېر په دې لیف کې ناست دي. زه خو مخامخ درته وایم، زه خو ولاکه دا بعضې دعوتګر علما په دې لیف کې یو بل ته وایي اله ما در سره پالو کړه، ولاکه دیا پالوبیک ته ضرورت لرم، ولاکه دیا لایک ته ضرورت لرم، ولاکه دیا کوروداري ته ضرورت لرم، ولاکه دیا صفت ته ضرورت لرم. خو دا خبرې چې درته کوم دا دیوال ته نه کوم، دا خبرې چې درته کوم دا خرو ته نه کوم، دا د همتاسې انسانانو ته کوم. خره ماته نه دي ناست. که خره راته ناست وي خو وایي چې قاري صاحب والا ته پوس وي، خره پوس. نو د زړه سرونو د ما دا خبرې والله د خولې او د زړه لاره میوه داسې درته کومي نه دي. ولاکه پالوبیک ته ضرورت لرم، دروايي خلني غواړم، زه له دې پالوبیک سره د خدای ورکړه په منډه ځه، دا پالوبیک چې در کړي د سره اخلي دا لیک. نو قدرمندو دوستانو، دا د دین ملګرتیا نه ده، دا په اخلاص صداقت باندې وکړي، په غیرت یې وکړي، په میړانه یې وکړي. دین د چا محتاج نه ده، دین شفیع الله مؤمن ته محتاج نه ده. دین دا موږ غوندې انسانانو ته ضرورت نه لري، موږ دین ته ضرورت لرو. په دې ځان پوه کړي. دلته دا د مو خلق سي نسوار ورواچي، دا فکر کوي چې بس نور خدای ماته محتاج، دغه ټول دین و اسلام و پیغمبر ماته محتاج، که ما اسلام قبول کړی ده. بیا دا بعضې خره جاهله بې دینه له قرآن او له پیغمبره لري، کله کله څه وایي موږ هغه غیرتمن خلقو چې وایي په ورقه مو ایمان راوړی ده، چې کله ورقه موږ ته راورسېده ایمان مو راوړه. دا د مکې د اعرابو د کوچانو خبره وه چې الله جل وعلا په دې خبره دومره خفه سو، قرآن یې ورته رانازل کړل، یمنون علیک ان اسلمو. دوی دغه اعراب ای د ما پیغمبر در باندې راځي او احسان در باندې باروي چې موږ مسلمانان اسلام مو قبول کړی. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، تاسې احسان په ما مباروي، بلکې الله احسان در باندې باروي چې تاسو ته اسلام او ایمان نصیب کړی ده. دا دین موږ ته ضرورت نه لري. منافق مسلمان به په ټول عمر لزانه نه جوړوي، لکه زناور صفت مسلمان به لزان. د زناور مثال می مخکې درته وي چې زناور هم خوري او چیښاک کوي، خوب کوي، د وخت د خوراک وخت پیژني، د وښو وخت پیژني، له دښمن نه ډارېږي. په دا بعضې انسانان په خدای قسم لکه د دغه ځناورو، او تاسو د خپلو ځانو ته وګورئ انشاءالله خپله به دا ځانونه ډېر ښه درته معلوم سي، ډېر ښه به درته معلوم سي. او په دې خفه کېږئ ما والله قسم په دې میډیا کې چې زه درته ګورم زی وینم ډېر انسانان دي لکه د ځناور داسې ژوند و زندګي کوي، خوري، چیښي، خوب کوي، خپله خېټه مړوي، نور د هېڅ شي مسؤلیت نه پېژني. لکه دا دین چې رب رالیږلی وي
او دا دین ټول عمر یوازې د بعضې کسانو مسؤلیت ته چې دا به یې د دې دین خدمت کوي، یا کله چې د دې دین منونکی ځان جوړ کړل نو بیا به له دې دینه سره وفا کوي، د دین مسؤلیت به پیژني، د پیغمبر د دین او د شریعت او د قرآن مسؤلیت به پیژني. نه موږ څه کوو؟ موږ چونډې ورخوشې کړو. قاري صاحب موږ ته پرې اسلام را مخکې کړه، پرې څه شی را مخکې کړی؟ پرې اسلام را مخکې کړه. موږ داسې اسلام غواړو قاري صاحب چې ډمتوب ته مونږ پکې پرېږدي، موږ داسې اسلام غواړو چې دوسي ته مونږ پکې پرېږدي. قاري صاحب په دې اسلام کې د موږ نه یو چې ټوله ورځ راته وایي چې قرآن داسې وایي پیغمبر. نه 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 قاري صاحب په دې دین کې چې ډېر تکلیفونه راځي دا دې درګرځوه. موږ دا تکلیفي دین نه غواړو. مفت پښه په پښه باندې اړوم، په کوټه کې کینم، پلار او نیکه مې مسلمان او زه مسلمان یم. موږ داسې پرې اسلام غواړو. د تکلیف مکلیف خبره به موږ ته نه کوې. د څه شي خبر؟ تکلیف خبره به نه کوي. دا سلمان فارسي رضی الله عنه دا یو جلیل القدر صحابي ده. دا مجوسی و، پلار یې مجوس و، د ایران و پلار یې. خپله دی د ایران د سلمان فارسي. هغه وخت کې فارس و، د فارس و. نو د ده پلار د بوذیینو مسیر و، دا چا چې د اور عبادت کول د دې ملا و، د دې مسؤلیت د ده پر غاړه. د سلمان فارسي رضی الله بل ورور نه و، یوازې دی و. د پلار دا یو زوی و، ډېر زیات ورباندې ګران وی، ډېر زیات ورباندې ګران وی. مفت یې د رسول الله اهل بیت ګټلي دي؟ نه. په مفت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي سلمان د ماله اهل بیتو نه ده، د ماله خاندان نه ده. څنګه یو د فارس چې پلار مجوس ده، مور مجوس ده، خاندان مجوسیان دي، خپله دی مجوس ده، خدای مدینې منورې ته له فارس نه را رسیږي او بیا د الله اخرنی پیغمبر د خپل خاندان غړی جوړوي، فرد جوړوي، مفتی جوړوي. نسواري لکه چې کړی یو غالبا څه شي چونډې لکه چې اچولي. چونډې مسلمان نسواري لکه چې اچولی. او نسواري خرڅول. د دې دجالي فرعوني پیرانو لکه چې مرید و چې هلته ورسېدو. نه نن مې یو پیر مشرک نجس پلیت لیدل، خلق ورته راځي سجدي ورته لګوي، په خدای قسم سجدي ورته لګولې په مخ کې. دا کافر به مال ځان ته وایي چې مسلمان ده. په کوم طرف باندې روان یاست ای مسلمانه؟ ای مسلمانه په کوم طرف باندې روان یاست؟ له علماو چې لرې کېږي بیا به په داسې خلقو پسې روان یاست.